او په نن درس کې به ان شاء الله د ابراهیم علیه السلام هجرت له عراق نه د شام په طرف باندې یا د فلسطین په طرف باندې او بیا د ابراهیم علیه السلام په دغه هجرت کې تر ټولو زیاته او اهمه یو واقعه چې منځته راغلې ده هغه د لوط علیه السلام نبوت ده او د لوط علیه السلام سدوم کلي ته چې د نورو کلو هغه مرکزي کلی و د دغه کلو دپاره الله جل وعلا نبي ولیږل د لوط علیه السلام د قوم په اړه چې څنګه رب هلاک کړل څه اعمال کول او څنګه بیا الله جل وعلا دوی د جبریل علیه السلام په واسطه باندې تباه او برباد او نیسو نابود کړل په دې قصه کې ډیر عبرت او ډیر لوی درس پروت دی د لوط علیه السلام په واقعه کې دا د ابراهیم علیه السلام په سیرت کې بدام درته بیان کړم ځکه د ابراهیم علیه السلام له سیرت سره تړلې یو واقعه ده بیا د ابراهیم علیه السلام هغه واقعه چې د سارا بیبي د هغه وخت فرعون باچا د مصر څنګه په مصر کې ونیودله او څه قسم ابراهیم علیه السلام ته ضرر غوښتل سی ورسوي او دی الله جل وعلا دغه مؤمنې بیبي ته الله جل وعلا څنګه نجات ورنصیب کړل د ابراهیم علیه السلام هجرت او د لوط علیه السلام واقعه به په نن خپرونه کې وي ابراهیم علیه السلام چې کله په عراق کې خپل د توحید دعوت جاری ساتل یوازې د مؤمنې بیبي ایمان ور باندې راوړی و او ورسره لوط علیه السلام ایمان ور باندې راوړی و په دغه وخت کې لوط علیه السلام نبی الله نه و جوړ کړی یعنی مبعوث کړی نه و د هغه سدوم دغه کلو دپاره نو په دغه وخت کې د ته پلار هم ویلي و چې مخکې تاسو واورېدل په مخکې خپرونو کې چې له مانه لاړ شه هجرت وکړه د ډېر وخت دپاره او تهدید یې کړل چې زه به دې رجم کړم د موږ بتانو ته څه مه وایه نو نمرود هم اعلان ورته کړی و چې نور عراق پرېږده له عراق نه دې باندې لاړ نو ابراهیم علیه السلام د مؤمنانو د موحدینو مؤمنانو پلار عراق پرېږدي د شام په طرف باندې راځي په کوم طرف راځي د شام او د فلسطین په طرف راځي ګورئ مسلمانانو په دغه وخت کې چې دا اوس شام ده دا شام نه ده هغه شام چې و په هغه وخت کې دا اوسنی شام هم پکې ده د اردن کلی و د دې شام دا فلسطین دا شاوخوا منطقې چې دي دا ټول په شام کې راتلل څه شی و ټول په شام کې راتلل که تاسو خیال کړي اوس فلسطین جدا ده ځینې اردن جدا ده بعضې نور منطقې جدا دي خو په هغه وخت کې دا ټول د څه شي حصه وه د شام په نامه باندې یادېدل شام منطقې ته ابراهیم علیه السلام ورسره خپله مؤمنه بیبي سارا او ورسره لوط علیه السلام په لارې باندې د هجرت دغه لړۍ شروع کړله راځي کله وخت کې چې ابراهیم علیه السلام راغلل شام منطقې ته نږدې سول نو لوط علیه السلام الله جل وعلا د اردن په طرف باندې ولیږل دا اوس اردن ده دغه کلو ته چې رب جل وعلا تبا کړل دې ته مؤتفکه هم وایي څه شی ورته وایي مؤتفکه په قرآن عظیم شان کې دغه کلو ته مؤتفکه ویلی سوي دي دا هغه کلي دي چې بعضې د سیرت و د تاریخ علماو اووه کلي ښودلي دي او بعضې علماو پنځه کلي ښودلي دي چې مرکزي کلی د سدوم په نامه باندې یعنې هغه مرکزي لکه اوس د موږ تاسې په دې هیوادونو کې مرکز کابل وي یا په نورو هیوادونو کې لکه اسلام آباد وي په ایران کې یا بل ځای وي تهران وغیره وغیره هغه مرکزي د دې کلو چې بعضې د تاریخ علماو وایي چې 5 لکه نفوس یې درلودل بعضې وایي چې 4 لکه نفوس یې درلودل بعضې وایي چې 6 لکه نفوس یې درلودل دغه 5 کلو مرکزي ځای څه شی و سدوم په نامه باندې کلی و سدوم یا سذوم خبره پوهیږي که نه پوهیږي بالکل قاری صاحب محترم ابراهیم علیه السلام له خپلې بیبي سره راغلل چیرته د شام په طرف باندې راغلل ابراهیم علیه السلام په دریو ځایونو کې دعوت کړی ده حران او خلیل او دا ټول د فلسطین
منطقي دي دا اوس فلسطین د شاوخوا دي منطقي دي دا یو نوم لمانه له یاد نه وتل خو ان شاء الله یا ذهن ته به میراثي وروسته په قصه کې به درته راسي بیا به دام درته بیان کړم نو مخکې له دې نه الله جل وعلا موږ تاسو ته دا وښودله چې ونجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين کله چې ابراهیم علیه السلام له هاجري بیبي له سارا بیبي سره او له لوط علیه السلام سره هجرت را شروع کړل الله وایي چې ونجیناه ما نجات ورکړل چاته ابراهیم علیه السلام ته ولوطا او لوط علیه السلام ته الى الارض التي باركنا فيها للعالمين دغه مبارکه ځمکه چې په دې قرآن سورة الانبیاء کې د دې ذکر راغلی دا د شام ځمکه ده دا د شام بعضې مفسرین او علما و مکة المکرمه ښودلې ده خو صحیحه خبره دا ده چې دا د شام ځمکه ده دې ته الله جل وعلا چې ما دوی ته نجات ورکړل او دوی د هغې ځمکې په طرف باندې لاړل چې هغه د عالمینو دپاره مبارکه ځمکه ده او اکثریت انبیا د شام په ځمکه باندې راغلي دي اکثریت انبیا د شام په ځمکه باندې راغلي شام په ځمکه باندې راغلي دي په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام د څو وخت دپاره دعوت په دې حران کې وکړل په خلیل کې وکړل دا خلیل د فلسطین په خوا کې یوه منطقه ده او دا حران هغه ځای ده چې د سیرت بعضې او د تاریخ علما لیکي چې د تره دغه ځای جوړ کړی و د ده په نامه باندې حران مو په یاد شول چې د ابراهیم علیه السلام ورور د مشر ورور ده کشر ورور حران ده او ناحور دغه ناحور هم دغه ځای جوړ کړی و دغه د حران په نامه باندې ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې له یوې جالبې واقعې سره مخ کیږي په دې کې عظیم درس پروت د مؤمنو مسلمانانو دپاره او په دې واقعه کې د رب پیژندل دی الله اکبر مولانا احمدي صاحب ته استاد احمدي صاحب ته د رب جل وعلا عظیم اجرونه ورکړي په دې عقیدې درس باندې مې ډېر زړه خوشحاله ده په هغه طرف کې به ان شاء الله د تاسو عقاید مضبوطیږي په دې سیرت کې خو به بیا په عملی شکل باندې تاسو ته خدای کې ویل د خپلو بچانو ته ډېرو مؤمنانو ته در سره رسوي دا مو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مو د پیغمبر علیه السلام د نیکه ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر چې موږ تاسو یې په ملت باندې د هغه عظیم اولوالعزم رسول سیرت را روان ابراهیم علیه السلام په دې بعضې منطقو کې دعوت وکړل خو بل وخت کې ګوري انبیا یو مسئله تاسو زده کړي هر نبی چې له یوې منطقې بلې منطقې ته هجرت کوي دي الله په اجازه باندې به یې کوي که تاسو خیال کړی وي کوم نبی ده چې په خپل اجتهاد هجرت له قومه کړی ده او الله په یو لوی امتحان کې راګیر کړل چاته معلوم ده یونس علیه السلام شابس آفرین زمریانو یونس علیه السلام له خپل قوم نه یعنی هجرت له خپل قوم نه په خپل قومه په خپل اجتهاد سره جائز ده خو لیکن غوره او بهتر او اعلا خبره ده چې رب جل وعلا اجازت ورکړي نو کله چې یونس علیه السلام په خپل اجتهاد باندې له قوم نه هجرت وکړل الله جل وعلا د مایې خیټې ته تیر کړل چیرته یې تیر کړل د مایې خیټې ته یې تیر کړل ځکه یونس علیه السلام باندې هیڅ یو فردم ایمان را نه وړل یو فردم ایمان ور باندې را نه وړل نو قوم نمایوسه سو نو بس ځینې لاړل چې لاړل به دریا په غاړه باندې روان ده او مایې راغلل دغه ور باندې وکړل حمله ور باندې وکړل بیا دغه سیرت کې به ان شاء الله راس نو ابراهیم علیه السلام ته الله اجازه ورکړل سیزه ابراهیم علیه السلام په بعضی منطقو کې دعوت وکړل وس راځي د مصر په طرف باندې مصر نو دوی چې د مصر په طرف باندې هجرت را شروع کړل په دغه ځای کې مهمه خبره ده د لوط علیه السلام خو دلته وسره جدا سول لوط علیه السلام الله جل وعلا د صدوم دپاره نبي ولیږل جوړې کړل مبعوث یې کړل ابراهیم علیه السلام ته الله جل وعلا اجازت ورکړل چې د مصر په طرف باندې لاړ شه دا اوس مصر درته ښیم د لوط علیه السلام قصه وروسته چې ښه درته واضحه شي چې د ابراهیم علیه السلام په قصه کې چې کله د اسحاق علیه السلام زیری ورکوي الله جل وعلا نو په دغه وخت کې هغه ملک بیا درته راځم د لوط علیه السلام په قوم باندې چې څه کاره او څه عملي کول څنګه الله عذاب ور باندې راوستل په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام له خپلې یوازینۍ بیبي سره چې مؤمنه بیبي د سارا بیبي د مصر په طرف باندې رانل کله چې د مصر حدودو ته دوی را رسیږي د مصر شاوخوا ته را رسیږي په دغه وخت کې په د مصر کې یو فرعوني باچا ده د اعلان کړی د چې له هر چا سره مو حسنداره ښځه پیدا کړله
په لارو په کوڅو کې یې عسکر مقرر کړي دي، نو که د هر چا ښځه وه دا به تر ما پورې را رسویه، او که چیرې د هغه خور وه یا یې مور وه نو هغه به پرېږدي. دا د موږ تاسې په بعضې هیوادونو کې په نامو اخیستلو بې د بعضې مؤمنانو زړه خفه سي، نو داسې خلق سته لکه هغه د مصر په دغه وخت کې چې کوم فرعون باچا و. ګوري یوه خبره مې مخکې هم درته کړې ده، د ما خبرې بیا داسې نه وي چې بعضې مؤمنان په تاریخ کې ګوري چې دا فرعون خو د موسی علیه السلام په وخت کې راغلی. ګوري یو خو هغه فرعون ده چې قرآن کې ذکر راغلی، لیکن د مصر اکثریت باچیان فرعونیان تیر سوي دي. ښه د ټولو ته په تاریخ کې فرعونیان ویلی سوي دي. سر به خلاص و که خلاص نه سو. بالکل قاری صاحب. دغه باچا چې دا اعلان کړی د اوس ابراهیم علیه السلام چې راغلل خبر سول. د ابراهیم علیه السلام دغه سارا بیبي چې وه الله جل وعلا ډېر زیات جمال و حسن ورکړی و. نو ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه وسلم لدې قصې څخه خبر سول، خپلې مؤمنې بیبي ته یې وویل چې ګوره دغه باچا خدا اعلان کړی ده چې د هر چا بیبي وي نو دا به ما ته راولیږي، نو چونکې ته د ما مؤمنه خور یې. په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ورته وایي، دا د بخاري شریفي روایت ده. د څه شي روایت ده دوستانو؟ د بخاري شریفي روایت ده. په بخاري شریفه کې دا خبره راغلی ده. نو کله وخت کې ابراهیم علیه السلام دې ته وویل چې ته د ما مؤمنه خور یې، او بالکل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من ملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي قال أختي، ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حدثي فإني أخبرتهم أنك أختي. دا دی بخاري شریف لوی روایت ده. ابراهیم علیه السلام سارا بیبي ته وویل چې ګوره په دې وخت کې د مصر په ځمکه کې هیڅ مؤمن مسلمان نسته، یوازې ما او تا مؤمنان یو. نو په ایمان کې ما او تا څه شی یو؟ ورور او خور یو. ورور او خور یو. نو که کله وخت کې له تا نه پوښتنه وکړه چې ته د څه شی یې، نو ته داسې مه ورته وایه چې زه د ده ښځه یم، بلکې ته داسې ورته ووایه چې زه د ده خور یم. نو مطلب به دې دا وي چې ایماني خور یم، نسبي خور نه. نو کله چې د عسکرو دا ګیر کړله نو خبره یې باچا ته ورورسوله چې داسې حسنداره ښځه ده. حتی چې ابراهیم علیه السلام ورته ویل، سارا بیبي ورته ویل زه د ده خور یم، او ابراهیم علیه السلام ورته ویل زه د ده خور یم، بیا یې پرې نه ښودله، ځکه دې ته الله جل وعلا ډېر حسن و جمال ورکړی و. ورې وسله ان دا خبره به ډېره مختصره کړم چې در باندې درازه نه سي، تر دې باچا خبیث او ملعون پورې ورورسېده علیه لعنة الله. کله چې دې ته ورورسېدله نو باچا خبیث سارا بیبي ته د لاس وروړلو او د بې ستره کولو اراده یې وکړله. په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام هم په لمانځه باندې ولاړ ده. امام ابن کثیر رحمه الله دا روایتونه راوړي دي چې ابراهیم علیه السلام په لمانځه ودرېدل او الله جل وعلا ته یې دا سوال کول چې ای رب العالمینه د ما د عزت ساتنه وکړي. هلته سارا بیبي په لمانځه باندې ودرېدله او الله جل وعلا ته یې دا فریاد وکړل. په دې روایت کې راځي چې د بخاري شریف روایت ده چې یا بعضې نورو کتابونو هم دا روایت راوړی ده. نو الله فقالت سارا بیبي ویل اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. یہ بخاری شریف دی روایت الفاظ دی. په دغه وخت کې سارا بیبي ویل چې ای رب العالمین کما چیرې ته د تا په تا باندې په صداقت ایمان راوړی وي او د تا په رسول می ایمان راوړی وي او خپل شرمګاه می ساتلی وي الا له خپل خاوند نه بغیر، یا الله ته په ما باندې دا کافر ما مسلط کوي.
مفسرین وای دغه ټول منظر الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام ته له هغې منطقې له هغه لرې ځای نه دغه ټول د سترګو هغه پرده یې لرې کړې وه، نو دا کرامت او معجزه و د الله له طرفه ابراهیم علیه السلام ته دا ټول حالات ورته معلومېدل د څه شي دپاره چې د خپل عزت باندې یې زړه مطمئن سي. الله اکبر. خپل ناموس په عزت کې مطمئن سي. الله اکبر ولله الحمد. ولله الحمد. والله قسم سي کله مو په خپل رب او په توحید غیرت وکړل ای مؤمنانو، رب هغه ذات ته چې ټول عمر به د رب جل وعلا ذلیله نه کړي. ابراهیم علیه السلام د الله په توحید غیرت کړی و، نو اوس چونکې په خپل ناموس د هر چا ډېره خوا بدیږي، حتی که هغه عفیف کافر ویم په خپل عزت یې خوا بدیږي. خو دا نن زمانې کې چې د پښتنو کوم د وسانو دلګانو ډومانو عزت خرڅونکي دي، دا ډېر بې شرفه خلق دي، دا ډېر بې ناموس او د وسانو دلګان دي. دا د هغه فرعون باچا زامن او اولاده د کوم چې په مصر کې تېر شوی ده ښه، او د دوس او د دوس زامنو ته دا ورسوي، د دوسانو دلګانو ته دا دومره بې شرفه. که تاسو په دې هندوانو کې وګورئ چې عفیف کافر وي، یا په دې ملحدین یا په دې یهودو نصاراو کې چې عزتمنه کورنۍ ولري، هغه د اوس او دله نه وي، د اوس او دله نه وي. لیکن په دې میډیا کې چې په پښتنو کې اوس کوم بې عزته دوسان او دلګان او عزت و ناموس خرڅونکي پیدا شوي دي، دا هغه د ابراهیم علیه السلام عزت چې ډاکۍ ور باندې اچولې وه او غوښتل یې چې ضرر ورته ورسوي، دا د هغه فرعون د اوس او دله باچا اولاده دي. دا پښتانه درته کوم چې د بلې میډیا کې د اوس او دلګي کوي، خوا خو به مو نه بدېږي. بالکل قاری صاحب، خوا خو به مو نه بدېږي، غږ وکړئ غرق سي. نه کاری صاحب، د اوسانو دلګانو مو خوا بده سوه نه نه په دغوم خوا نه بدېږي. او که د چا خوا ور باندې بدېږي هغه به هم د اوس او دله وي. بشک بالکل قاری صاحب. پوه شوه ناصر دې خبر؟ اوس سم ویښ راته کښېنئ، بارک الله فیکم. اوس کله چې سارا بیبي دغه کافر باچا دا دعا یې په لمانځه کې وکړه، دغه کافر باچا الله جل وعلا داسې کړل چې خفه یې کړل. الله جل وعلا د ده له دې لاسونو نه له ټول جسمه یې سیک وختل، حرکت یې ځینې لرې کړل، بس په ځمکه باندې په خېټه کول یې غورځېدو، پورته غورځېدو. الله اکبر. ابراهیم علیه السلام ته دا منظر الله جل وعلا ورته ښیي چې ورته ګوره، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، د تا د محمد رسول الله په عزت او په صحابه باندې مو غیرت کړی ده، یا الله د منافقینو خلقو ته مو د موږ او د موږ د ملګرو عزت په لاس مه ورکوي. آمین آمین یا رب. د ما چې څومره مخلص ابابیل دي د صحابه او د دفاع لښکر مؤمنان مسلمانان دي، یا رب العالمین دا د صحابه او دښمنانو ته، دا د دین دښمنان دي منافقینو ته، یا الله ما او د ما ملګري یا الله ما د موږ عزت دوی ته په لاس ورکوي او ما دوی ته دومره جرأت ورکوي چې یا رب العالمین د موږ په خوا باندې داسې کار وکړي لکه دغه خبیثانو فرعونیانو چې به کول. یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. آمین. په دغه وخت کې باچا په زاریو شروع ورته وکړله چې ما دپاره سوال وکړه چې ما ته بیرته الله نجات راکړي، نو زه به تا ته څه نه وایم. په دغه وخت کې سارا بیبي دعا وکړه چې یا رب العالمین دا سړی خو مرداریږي مړ کېږي دا باچا، یا الله ته یې مه مړ کوې، که مړ سو بیا به هم په موږ ټپ وي چې دا دوی مړ کړی ده. یا الله ته دا مه مړ کوې، ځکه بیا په موږ باندې دا ټپ کېږي، یعنې دوی مړ کړل. باچا بیرته چې رابیدار سول، بیا یې سارا بیبي ته د لاس ور اوږدولو کوشش وکړل، هغه په لمانځه ولاړ ده، بیا یې همدا دعا وکړه، بیا الله شل کړل، همدغسې یعنې بې طاقته یې کړل، لاسونو کې طاقت ماقت ختم سول. الله اکبر. درې ځلې همداسې حال ور باندې راغلل. په اخر کې ابو هريره رضی الله عنه په روایت باندې د غالبا چې د باچا ورته وویل چې دا روار مې پرېږده، دعا راته وکړه چې له دې تکلیف نه مې د تا رب خلاص کړي، نو زه به تا ته هېڅ هم ونه وایم. نو په دې وخت کې په درېیم ځل باندې چې کله دی خلاص نو ده دغه خپل ساتونکي راوغوښتل، عسکر یې راوغوښتل چې راسئ دا مو ماته انسان نه ده راوستلی، دا څه بلا ده؟
دا مو ماته څه بلا راوستلی ده بویځي ده بیرته ابراهیم علیه السلام ته وسپاریا او خپله لور سي هاجره وه دا یې د خادمې په حیث باندې دې ته ورسره ورکړه الله اکبر. په دغه ځای کې یوه نقطه درته په ګوته کوم چې د بل وخت دپاره کوم مشکل درته پیدا نسي او دا ټولو دوستانو ته وایم فیض الباري تاسې وګورئ د علماو ته وایم په فیض الباري په شرح د صحیح البخاري کې علامه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه وایي چې دغه هاجره بیبي چې وه دا د دې باچا لور وه دا د دې باچا کنیزه نه وه د موږ بعضې علماو ویلي دي د تاریخ علماو چې دا کنیزه وه دا څه شی وه دا کنیزه وه د دې باچا کنیزه خو به پیژنې یا لیکن علامه انور شاه کشمیری رحمه الله وایي چې نه دا کنیزه نه وه او له انور شاه کشمیری رحمه الله سره بعضې نور علما هم په دې اتفاق کړی ده چې دا خپله د دغه باچا سکه لور وه د دغه باچا سکه لور وه دغه باچا ته چې کله د سارا بیبي دغه لوی مقام الله ورته وښودل چې دا څومره یو عظیمه بیبي ده او څومره دا په خپل رب باندې ګرانه ده خو دته هغه خپل حال معلوم سول چې هر څه به دی له دې خبرې نه لاړل وبه وتل طاقت به له جسمه لاړل نو د هغې هغه لوی مقام چې ورته ښکاره سول نو د خپله لورې د دې د خدمت دپاره ورکړل نو ابراهیم علیه السلام په لمانځه باندې ولاړ ده نو ابراهیم علیه السلام چې په خپله بیبي باندې سترګې ولګېدې چې راغلله نو اشاره یې ورته وکړله چې څه مسئله ده نو هغې بیبي مبارکې ورته ویې چې ما ته رب جل وعلا نجات را نصیب کړله دې کافر نه او د هغه په بدل کې دغه هاجرم را کړله د خدمت دپاره ابراهیم علیه السلام له خپلې بیبي مبارکې سره راځي یو څو وخت په دې منطقه کې تیروي بیا له دې ځای نه بیرته فلسطین ته هجرت کوي فلسطین ته ځي شام خواته د فلسطین خواته ځي ما مخکې تاسو ویل چې شام په هغه وخت کې د فلسطین هم په شام کې وو او د اردن او د شاوخوا منطقې دا ټول په شام کې وو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام ته د دغه مبارکې بیبي ته رب العالمین جل وعلا نجات ورکوي څه شی ورکوي نجات ورکوي نو دوی بیرته د شام په طرف باندې راځي یو څو وخت تېرولو نه وروسته هاجره بیبي څوک ده دا به وروسته بیا په هغه وخت کې درته راسي چې له دې نه الله جل وعلا اسماعیل علیه السلام پیدا کوي په هغه وخت کې به درته بیان کړم دا سیرت اوس به راسو د لوط علیه السلام قصې ته واقعې ته به راسو د لوط علیه السلام واقعې ته ابراهیم علیه السلام په کور کې ده د ده عمر په یو روایت کې د شلو کلونو ده او د سارا بیبي عمر د څه باندې 90 کلونو ده په یو بل روایت کې بیا راځي چې د سارا بیبي عمر د 99 کلونو او د ابراهیم علیه السلام پرا عمر د 100 کلونو خبره پوهیږي که نه پوهیږي دا بعضې اقوال په دې خاطر درته ذکر کوم که مو چیرې په بعضې تاریخونو یا د سیرت په کتابونو یا په قصص الانبیا کې کتل چې دا خبرې مو ټولې په یاد باندې وي بیا به انشاءالله شک درته نه پاتې کېږي چې قاري صاحب خو دا خبره داسې وکړه قاري صاحب خو تاسو خو ټول عمر د علماو په خبرو کې هغه کوم ځای چې نه ګرېږي هغه ګرویه هغه نور څه خو نه جني زده کوي چې کوم ځای پکې نه ګرېږي هغه ګروي دا د موږکانو صفت خو سته الله پاک دې موږ ته نجات را نصیب کړي یو سلو شلو کالو عمر ابراهیم علیه السلام او د څه باندې 90 کلونو 100 کلونو ته د سارا بیبي نو په دې وخت کې الله جل وعلا ملائکې راولېږلې جبريل علیه السلام د میکائیل علیه السلام د بعضې د مفسرینو علماو ویلي د چې 3 وې او بعضې علماو ویلي و چې 9 وې بعضې علماو ویلي و چې 12 وې دا ملائکې و مجموعه وه ابراهیم علیه السلام په کور کې د ملائکې راغللې د انسانانو په شکل کې د ښایسته ځوانانو په شکل کې راغللې قرآن کریم به درته راواخلم دا به درته ترجمه کړم ښه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أيا راغلي تا راغلي دا قصة
هغه د میلمنو چې د ابراهیم علیه السلام و هغه عزتمن میلمانه چې ابراهیم علیه السلام ته راغلي و رسول الله ته وایي ای د ما حبیبه آیا راغلی و تا ته هغه د عزتمنو میلمنو قصه عزتمن میلمانه څوک دي فرشتي دي د رب العالمین جل وعلا دا عظیمې ملایکې چې جبریل علیه السلام د میکائیل علیه السلام د اسرافیل علیه السلام د نورې ملایکې ورسره دي اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما کله چې دغه ملایکې د ښو ښایسته ځوانانو په شکل کې ابراهیم علیه السلام ته راغلې نو ابراهیم علیه السلام ته یې سلام وکړل دا سلام ګوري ما مخکې تاسو ته ویلي دي دا تحفه ده د الله جل وعلا له طرفه مؤمنانو ته یې په دنیا کې مور کړي جنتیانو ته به په جنت کې مور کوي او د ملایکو دپاره هم دا سلام ده له یو بل سره له انبیاو سره د ملاقات یا په خپل منځ کې د ملاقات دا تحفه ده او بل سلام نوم دی الله جل وعلا ده او بل سلام دعا ده دا به کافر ته تاسې نه وایي چې هندو یهودی و نصرانی بل در سره مخامخ سیاست دا جایز نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا تبدؤ تاسې به شروع نه کوئ په سلام سره یهود و نصارا و دې ته هاو آر یو ګوډ مارنینګ و دغه چیرې ګوټ و وغیره دغه بلاوي ورسره وایاست سهار په خیر و بل و بل ښه دغه بالکل خو که دوی سلام درته وکړل تاسو بیا وعلیکم ورته وایاست وعلیکم السلام به هم نه ورته وایاست الله جل وعلا وایي یا ایها الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبه دا مبارکه تحفه ده د الله له طرفه چاته مؤمنانو ته په دنیا کې او جنتیانو ته په جنت کې ښه فقالوا سلاما ملائکو ورته ویل چې ای د الله نازولي رسوله په تا دې سلامتیا وي قال سلام ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې په تاسو دې سلامتیا وي قال سلام قوم منکرون ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې دا څه ناشنا مخلوق دی د دوی حسن د دوی ځواني ورته چې وکتل ځکه فرشتې راغللې د ځوانانو خو ښایسته ځوانانو په شکل کې ورته راغللې د ښو ښایسته الکانو په شکل کې ځوانان به دا به جنرال دې خواته کړو چې د خلکو سر ورباندې خلاصي د ښو حسندارو هلکانو په شکل کې راغلل فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین ابراهیم علیه السلام ډیر میلمه دوست و خو دا پښتنو کې د ابراهیم علیه السلام یو څه دغه یو رګ د صفت پکې راغلی و اوس نه پوهېږم چې څه کومه بده هوا ورباندې راغلله چې ټول تباه و برباد سول غرق سول فراغ الى اهله ابراهیم علیه السلام په خپل کور کې یو طرف ته لاړل فجاء بعجل سمین سخوندري کباب کړل او د ملایکو د انسانانو ابراهیم علیه السلام ورباندې نه ده پوهه دلته ګوریا په ټولو روافظو په ټولو دا توتیانو باندې بریلویانو باندې رد سي دوی وایي چې انبیا دوی علم الغیب درلودل ابراهیم علیه السلام تر اوسه په دې نه ده خبر چې دا ما مخکې اوس فرشتې دي که انسانان دي ګورئ انبیا په هغه غیب علم الغیب چې الله جل وعلا انباء على الغیب ورکړي وي انباء بالغیب یا اطلاع على الغیب ورکړي وي نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام سی رب العالمین په غیب خبر کړي په ذریعه دی وحی په هغه غیب په هغه علم الغیب خبر دی لیکن هغه مطلق غیب صفت دا دی یوازې د رب العالمین جل وعلا دی پاره دا نه دی انبیاء دی پاره است نه دی اولیاء دی پاره است دی هیڅ دی پاره نسته لکه په سورة النمل کې الله جل وعلا فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله ورته وایي د خلقو ته چې په ځمکې او په اسمانونو کې څوک په علم الغیب باندې نه دي خبر یوازې له الله نه ما سوای ښه بېشک نو کله چې دی لاړل ابراهیم علیه السلام ډېر میلمه دوست و او دا میلمه پالنه دا په هغه لس فطرتي سنت دي هغو سره به انشاءالله د ابراهیم علیه السلام بعضې شیان نور درته ذکر کړم میلمه پالنه اول چې چا شروع کړي ابراهیم علیه السلام شروع کړي میلمه پالنه چې چا شروع کړي هغه ابراهیم علیه السلام شروع کړي نو لاړل سخوندري حلال کړل هغه یې ورته کباب کړل نو فقربه الیهم دوی ته یې ورنږدې کړل قال الا تاکلون چې تاسو ولې دا نه خورئ هغو نه خوړل چې کله یې دا خوراک ورنږدې کړل نو هغوی خوراک نه کول
فاوجس منهم خيفه ابراهيم عليه السلام په خپل ځان کې وبېرېدل چې دا څه قصه ده دا څه مسله ده قالوا لا تخف ملائکو چې ورته وکتل د ابراهیم علیه السلام په حال باندې پوهه سول نو ورته ویل چې ته ویرېږمه وبشروه بغلام علیم او زیری یې ورکړل په یو ماشوم سره چې هغه به علم والا وي د اسحاق علیه السلام زیری یې ورکړل دلته زیری ده ښه فقط زیری ده لیکن مشر زوی د ابراهیم علیه السلام څوک ده اسماعیل علیه السلام د روس به درته راسي ښه په دې اجماع د امت ده چې مشر زوی بعض علماء خبره کړي چې اسحاق علیه السلام ده لیکن دا خبره د اجماع خلاف ده اجماع په دې د اسماعیل علیه السلام مشر زوی ده نو کله چې جبرئیل علیه السلام دا زیری ورکړل د ابراهیم علیه السلام بچی تر دې وخته پورې نسته اوس په دغه وخت کې سارا بیبي فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم سارا بیبي د ابراهیم علیه السلام بیبي را مخکې سوله را وړاندې سوله د هغې له خولې نه د یوه حیرانتیا خبره راووتله او دا زنانه نه یې کله کله چې د حیرانتیا خبره واوري دا مخ داسې کړي دا مخ داسې کړي او دا مخ یې داسې په خپل لاس باندې ووهل وقالت او ویل عجوز عقیم چې زه شنډه او بوډۍ سوي یمه حیرانه سوله چې په دې وخت کې به ماته څنګه دا قصه راځي ځکه دې ته خو ځان معلومېدل چې 9 کاله عمر 100 کلونو ته د عمر سوی و نږدې سوی و بوډۍ سوی یم او عقیمه هم وه عقیمه شنډې ته وایي هغه چې د چا اولاد نه کېږي قالوا كذلك ملائکه ورته ویل چې دغه رقم داسې ته وایې قال ربك رب جل وعلا دې تا وایي انه هو الحکیم العلیم دا الله اوس فیصله کړې ده هغه عزیز او حکیم رب دا فیصله کړې ده دا به کېږي